سلامونه د T20 ورلد کپ په لړ کې نن د افغانستان او د استرالیا ترمنځ کانټېداره مقابله او د محمد نبي استعفا لومبۍ خو دا چې افغانستان او د استرالیا ترمنځ ډیر زبردسته شاندار کانټېداره مقابله انف کلوز یعنی ډیر نږدې شي افغانان چې استرالیا غوندي یو مضبوط ټیم ته شکست ورکړی وي او ډیره ښه مقابله وشوه. اوس هر جیت خو ګټل بیلل په هره لوبه کې راځي، خو د 168 په جواب کې چې استرالیا جوړ کړي وي 105 وکټو باندې په اتلو لوبغاړو په سوځېدو، د هغې په جواب کې 163 د اوو لوبغاړو په سوځېدو ډیره ښه لوبه وشوه. اګر چې د افغانستان د ټیم په ماضي کې دا یو روایت پاتې شوی دی، دا یو کمزوري پاتې شوی ده چې یو دوه یا درې اولني ښه لوبغاړي که ښه بیټینګ شروع هم کړي یا ښه کارکردګي خو ولم شروع کړي، نو څنګه چې د دغو ښه لوبغاړي پرېوځي نو بیا د کرکټ د وکټو غورځېدو یو قطار ولګي. نن البته دغه روایت یعنی په اخره کې راشد خان ډېر ښه سکور وکړو، د ښه الراونډ پرفارمنس مظاهره وکړه، ښه کارکردګي، یعنی دې ته موږ ښه بیټینګ ویلی شو. دا بېله خبره ده چې فینش یې نه کړی شو په اخره کې، او فینش کول دا لوی لوی او ښه ټیمونه او ایکسپیرینسډ ټیمونه هم دغه نشي کولی، یعنی ډیره زیاته ګرانه په داسې یو پریشر میچ کې په دومره یو لوی ایونټ کې. خو بنیادی ټکي ته چې کوم پاملرنه پکار ده نو هغه دا ده چې ښه مقابله وشوه او ښه میچ وشو. افغان ټیم چې کوم دی نو هغه ورځ په ورځ باندې د هغې په پرفارمنس کې بهتري لیدل کېږي په ډېر نامساعدو حالاتو کې، چې په هغې په وجه باندې د ټیم کپتان یا د لوبډلې مشر محمد نبي نن استعفا هم ورکړه، یعنې د کرکټ ټیم د کپتانۍ نه د خپل ډلې د هغې وجوهات هغه چې کوم په فیسبوک باندې 40 منټه وړاندې پوسټ کړی دی، نو یو به دا لیکلي چې د تیر یو کال راسي د دې چمتووالی یا د دې تیاری هغسې نه و څنګه چې پکار و. د کرکټ بورډ سره او د مینجمنټ د ټیم مینجمنټ سره د خپل اختلافونو ته هم اشاره کړې ده چې د مشورو ته د نظر ته احترام نه کوو. د چې کومې مشورې ورکولې بورډ ته، د بورډ چارواکو ته، د هغې کې همغږي نه وه یا د نظر ته یعنی اهمیت نه ورکولی کېده بطور کفتان، او دغې په ټیم د بیلنس چې کوم دی نو هغه خراب کړی و. نو کېدای شي ښکاره خبره ده د دې ټکو نه ښکاري چې هغه د ټیم په سلیکشن باندې هم د هغه اعتراضونه وو، او د دې شاته هغه چې کوم یو کال ذکر کړی دی بالخصوص دغه تیر یو کال، نو په تیر یو کال کې په افغانستان کې سیاسي او حکومتي تبدیلي راغلي ده، او هغه ظاهره خبره ده هغه د ژوند د نورو شعبو د نورو ادارو ترڅنګ د هغې اثرات په کرکټ بورډ یا د کرکټ په منیجمنټ په هم وي، څنګه چې په نورو ادارو د سیاسي تبدیلۍ سیاسي بدلون اثر راځي نو دا د کرکټ باندې هم راځي. او بلکې په کرکټ خو ډېر ځکه راځي چې افغانستان کې دا یو ډېر ښه فنکشنل اداره ده، بورډ دی، او دا وخت کې که چېرته د افغانستان جنډه اوچتېږي یا ټیم یا نوم یادېږي یا ترانه غږېږي نو هغه هم د کرکټ بورډ په وجه باندې غږېږي. نو ظاهر خبره ده په دې به نور نسبتا د حکومتونو ایون په افغانستان کې نه، په پاکستان کې هم، په هندوستان کې هم، په سریلنکا کې هم، یعنی د سیاستونو انحصار وي او دغه کرکټران بیا سیاسي خلک وي، او سیاسي خلک د کرکټ په بورډ کې مداخلت خاماخه کوي په څه ناسه شکلونو کې، او د هغې نقصان او فایدې ستاسو وړاندې بیا همیشه. نو تبدیلی راغلی د لنډه خبره ده، او دغه تبدیلی اوس په بورډ کې لیدل کېږي، او کم څه چې محمد نبي اشارې ورکړي دي. خو افغانستان زما وینا مطلب دا دی چې افغانستان نن بهرحال ډېره ښه مقابله وکړه. هغه افغانان چې ورباندې خفه دي نو هغوی ته ډاډ پکار دی چې ډېره ښه مقابله وشوه. د محمد نبي دا د استعفا خبره چې ده نو هغه دا هم لیکلي چې زه به د یو لوبغاړي په طور باندې د کرکټ ټیم حصه یم او لوبه به یعنی کوم به په ټیم کې به یم. خو بهرحال ورلد کپ کرکټ فوټبال دا د ژوند نښې دي، د ژوند علامتونه دي، د هر چا خپل فیورټ یو ټیم وي، د هر چا خپل یو فیورټ کلاړي وي، او دا د دې د اهمیت نه ځینې خلک که انکار کوي نو ډېر نامناسبه ده. یعنی زه اکثر سوشل میډیا اکټیویسټ یم چې په کرکټ څوک تبصرې کوي نو هغه بد ګڼي چې قام ته مشکل دی او قام ته دا دي قام ته هغه دي. بېشکه ډېرې مشکلات شته، خو ژوند چونکې ودرېږي نه، ژوند په هر یو ډګر باندې که لوبې دي او که سیاست دی، یعنی د هر کار دپاره د هرې شعبې دپاره وخت ورکولو ته ضرورت وي. د قام خلک هغې ته وخت ورکوي، څه انټرټینمنټ هم وي، فلم انډسټري وي، کرکټ وي یا سیاست وي، روزګار وي، هر څه چې وي نو ادب وي، هغه ټول په خپل خپل ځګي باندې یو شان مخې ته وړل پکار دي. دغه لنډې خبرې د ننني میچ حوالې سره وې چې تاسو واورېدې، را سره کورم ودان.